زړه مې ډېر تنګ شوی ترورې، لږ څه به تازه هوا هم واخلو. ته لیونی شوې که څنګه؟ د باندې لاړ شو چې موږ ونیسي، همداسې نه ده؟ لږ نور هم صبر وکړه، یوازې یو څو ساعته پاتې دي، بیا به لاړ شو. زه مو ډېر حیران کړم، یعنې که 40 کاله مې هم فکر کړی وای، ستا له خوا نه مې داسې یو غوښتنه فکر ته نه راتله. انسان ځینې وخت مجبوریږي چې د بل چا په خوښه پرېکړه وکړي. مدیر صاحب، پرېکړه ستا ده. زه هم باید ووایم هر څه چې زموږ په خیر وي هماغه دې وشي. اوس به په ارامۍ ساه وباسم. احمده، دومره ځان مه ځوروه. که په تقدیر کومه مخامخ کېدل لیکل شوي وي نو هرومرو مخامخ کېږئ. رښتیا وایي نیسان، خو خفګان د انسان په لاس کې نه دی. خو زه ډېر پښیمان یم نیسان، ډېر زیات. رجایي زنګ وهلی. بالې رجایي، څه ته ډاډمن یې؟ سمه ده، همدا اوس درځم. خیرت دی احمده، څه شوي؟ هو خیرت دی نیسان، رجایي دغې ښځې ځای پیدا کړی چې لیف ورسره ده. هرومرو به هلته وي. دعا وکړه چې خور مې ځان سره راولم نیسان. انشاءالله احمده، انشاءالله. نه غواړم ستا په کار کې لاس وهنه وکړم، خو دا پرېکړه ډېره په بیړه ونه شوه. په یوه وخت کې دوو ځایونو کې نشم اوسېدلی. په دې توګه به د خلکو باور له لاسه ورکم، خو د اوس لپاره همدا پرېکړه ښه ده. زه ډاډه یم چې تاسې به زما تش ځای ډک کړئ. سمه ده. آیا زده کوونکي خبر دي چې تاسې داسې رخصتي اخیستې ده؟ کورشاد ښوونکیه. سلیم ښوونکیه، دا ښه کار نه ده چې په دې توګه ښوونځی پرېږدي. که خپل حد نه تېر شوی وسم نو ما وبښئ. ستاسې په شان انسانان باید مخکې له داسې پرېکړې نه یو ځل خپلو ملګرو سره مشوره وکړي، همداسې نه ده؟ هو ښوونکیه، رښتیا وایي، خو دې کار کې خو نشته ښوونکیه. څوک چې خدمت خوشي کوي او یا هم هغه څوک چې له خدمت کولو نه لاس اخلي، دواړه د تقدیر نه ډېره کلکه څپېړه خوري. ښوونکیه، دا خبرې په ما ډېره اغېزه کوي، داسې مه وایه. څه مې چې له تاسو زده کړي وو هغه مې بېرته تا ته وویل. په هر حال زده کوونکي ستاسې له تګ نه خبر دي؟ نه، څه مې نه دي ویلي، همداسې به ښه وي. په هر حال زه نور ځم. هلکانو، تاسو؟ هیله کوم ووایئ چې دا خبرې دروغ دي. مونږ یوازې پرېږدئ ښوونکیه. هلکانو، یوازې د لنډې مودې لپاره ځم. او هو، زما په ځای به یو بل ښوونکی هم دلته راشي. موږ بل ښوونکی نه غواړو. هلی نو هلی، خدای پاماني مو خلاصه کوي او خپلو ټولګیو ته لاړ شئ. دا ښوونځی دی، ښوونځی، کور نه دی. مدیر صاحب رښتیا وایي، زه خدای پاماني نه کوم. یوه ورځ به بیرته سره یو ځای شو انشاءالله. او هو، هر کله مو چې غوښتل ما سره اړیکه نیولی شئ.
تاسو ته هم بریالیتوب غواړم. ولې ولاړ یې؟ ټولګیو ته لاړ شئ. ښه سمه ده. دا څه شور ماشور دی؟ ها؟ ولې دومره شور کوئ؟ خپلو ځایونو کې کښېنئ. ادا چیرته ځې ادا؟ چیرته ځې؟ هله راشه 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 راشه. دکان ته ځم ترورې. ته ویدا وی تا باندې مې غږ ونه کړ. د دې لپاره چې لاره کې وږي نه شو لږ څه خواړه مې اخیستل. ته لاړه شه زه اخلم. داسې نه کېږي. زه زما خپله یې اخلم او چکر به هم ووهم. ته دلته دومره بلده نه یې. ترورې څه کوې؟ زما لاس دې ژوبل که. هغه سړي دلته څه کوي؟ تا ما ته دروغ وویل. خوشې که لاس مې خوشې که. مرسته وکئ. هیله کوم مرسته وکئ. مرسته وکئ. رجایي هلته دی. منډه که منډه که رجایي. ثانیې راغلم. دا پتنوس رانه لرې که. خو تا خو هیڅ هم نه دي خوړلي. یوه مړۍ خو وخوره. هله نو. آفرین اصلي. همداسې خپل ځان ځورولو ته دوام ورکړه. نه پوهېږم موږ سره ولې ضد کوې. زه چا سره ضد نه کوم. وږې نه یم. زړه ته مې نه کېږي هم دومره. دا پتنوس لرې که. دا ماته راکه او ورشه دروازه خلاصه که. که وروسته یې زړه ته وشول بیا به یې وخوري. موږ ټول هڅه کوو چې تا سره مرسته وکړو. خو ته هڅه کوي چې موږ ته نور هم کار سخت کې اصلي. زه له هیچا نه هیڅ هم نه غواړم. یوازې ما آرامه پرېږدئ. اوس خو ته باید په ښوونځي کې وای سلیمه. رخصتي مې واخیسته تر څو چې اصله ښه شوې نه وي. زه باید له دې سره واوسم. دې کار ته اړتیا نه وه. کاش رخصتي دې نه وای اخیستې. ما اوس پرېکړه کړې د اوس لپاره تا سره اوسېدل زما لومړیتوب دی. که غواړې نو له سره یو نوی ژوند پیلولی شو. په دې اړه دې ښه فکر کړی؟ مخکې دې هم خپله ګوتمه لرې کړې وه. ما خپله پرېکړه کړې. څنګه مې چې وویل هر څه ته د پخوا په شان دوام ورکولی شو. ته پوهېږې چې خلک ما پسې څه وایي سلیمه؟ وایي ما سره مینه نه لرې. د دې لپاره را سره چې په ما دې زړه سوځېږي. نه غواړم داسې په پټه د ګوتمې په ګوته کولو سره د خلکو خبرې رښتیا کړم. ښه سمه ده. زه مې له مور سره خبرې کوم. خپل منځ کې به یوه کوچنۍ مېلمستیا ونیسو. نه زه کوچنۍ مېلمستیا نه غواړم. غواړم ټول خلک چې موږ پیژني راشي او وګوري چې موږ بیرته کوژده وکړه. غواړم زمونږ خوشحالي ټول په خپلو سترګو ویني. هی باز دی. خوشې مې که. څنګه دی خوشې کم رئیس تا ته پته ما دی راځه چې لاړ شو. خوشې مې که. ډېره زیاته وغږېدلې. هلته هم ستړي حوصله نه لرو. زه هېڅ چېرته نه ځم. که غواړئ همدلته مې ووژنئ. راځه رئیس به پرېکړه وکړي چې وژنې دې که ژوندی دې پرېږدي. اوهو خوشې مې کوئ. خوشې مې کوئ. آرام شه. ما خوشې کوئ. الیف ما پرېږدئ.
ورځ دې په خیر د اصلي لیدو ته راغلی یم ورځ په خیر صحرا مېرمنې هر څه خو ښه دي اندېښمن ښکاري کومه خبره شوې اصله خو به اصله بیخي ښه ده تاسې رښتیا ویل زه باید هغه ګوتمۍ بیرته ورته په ګوته کړم له اصلې سره مې خبرې وکړې هغې مې ومنله ډېره خوشحاله شوم مبارک دې وي هیله لرم چې ټول عمر خوشحاله واوسئ اوس مې په خپلو منګولو کې ونیولې سلیمه ته د خپل کارو قضا اصلي ته ورځه اوس به د پلار هم راشي لوري د کوژدې خبره به ورته وکړو هغه هم باید په دې پوه شي سمه ده ورته وبوایو خو زه نه پوهېږم چې څنګه یې ورته ووایو هر څه چې کېږي دا خبره باید حل کو کنه نو دا کار به ډېر وځنډېږي لوري سمه ده مورې زه مې پلار ته قناعت ورکوم ته به څنګه قناعت ورکړې هغه خوشي کوي نه یې خوشي کوو څه به وکې ما تر اوسه څه نه دي کړي وهل پیل کړم رشا ملا صاحب خوشي که رجایی پام کوه مبارک دې وي اصلې زه ډېره خوشحاله شوم چې تاسو بیرته کوژده کوئ مننه کوم سهره خدای دې ستا بختم خلاص کړي زه په ژوند کې داسې کوم نیت نه لرم یوازې غواړم له علي سره یو ژوند جوړ کړم په خیر راغله هارونه بیا به وروسته سره خبرې وکړو اصلي زه اوس ځم سمه ده ورځ په خیر ورځ په خیر راځه دلته کښېنه چای شته درته یې راوړم او که خواړه تیار کړم نن ولې بل ډول چلن کوې چای مه بهانه کوه او د زړه خبره دې راته وکړه ما درته نو ویلې چې داسې مه کوه نه مې ویلي زما خبره ولې نه منې ولې مه کوه هیله کوم ها ولې زما خبره نه منې سمه ده الیف کومه خبره نه ده یوازې سر یې لږ ژوبل شوی الیف خورې مه ډارېږه خورې سمه ده الیف ملا صاحب زر باید له دې ځایه لاړ شو هله سمه ده رجایي پلاره سلیم بیا غواړي له ما سره کوژده وکړي دا څنګه کار دی دا سړی په موږ ملنډې وهي پلاره سلیم غواړي له ما سره واده وکړي هغه دا ځل ډېر جدي دی پلار جانه ته غواړې څه ووایې اصلي لورې د سلیم له امله ته دې حالت ته ورسېدلې فکر دې چېرته دی ولې سم فکر نه کوې
ته چې روغوي سلیم خوشې کړې داسې حالت کې خو هیڅ ارزښت هم نه درکوي کوش دا دې نه کېږي د سلیم موضوع د تل لپاره وتړل شوه هو پلاره د سلیم له امله دې حالت ته رسېدلی یم خو زما لپاره له سلیم نه پرته ژوند کول هیڅ معنا نه لري پلار جانه زه له سلیم پرته سام نشم ایستلی په دې خبره پوه شئ هارونه د سلیم د کارونو له امله زه هم په هغه ډیره غوسه یم خو ته خو یې خپله وینې له هغه نه پرته ژوند کول د اصلي لپاره د زندان په توګه دی موږ باید دا حالت ومنو هارونه شکرا دوی زموږ د خبر په تمه دي سلیم ښوونکی یو وسله کوژده کوي خدای دې خوشحاله ولري څه وخت کوژده کوي نه پوهېږم نن خبره شوم سمه ده سهره جانې ته خو هسې هم پوهېدې چې همداسې به کېږي ان په سلیم باندې د فشار هم راوړ چې له اصلي سره کوژده وکړي هو خو بیا هم زړه مې ورخیستی ډېره نارامه یم حیرانه پاتې یم چې څه وکړم هر کار چې وکم پایله یې زما په زیان وي پوهېږم سهره خو کیدای شي دا کار ستا په ګټه وي کله چې دا کار رسمي شي ستا لپاره به هم اسانه شي چې سلیم د ته لپاره هیر کړې نه پوهېږم حاجرې زه اوس په هېڅ هم نه پوهېږم خورې هارونه یو څه خو ووایه زه مو کله خپلې پرېکړې ته پرېښودم شکران دوی ته ووایئ چې راشي پوهېږې چې خلک ما پسې څه وایي سلیمه وایي چې ما سره مینه نه لري د دې لپاره را سره چې په ما دې زړه سوځېږي نه غواړم دا ګوت مې داسې پټه په ګوته کړم او د خلکو خبره رښتیا کړم ښه سمه ده زه مې مور سره خبرې کوم خپل منځ کې به یوه کوچنۍ مېلمستیا ونیسو نه زه کوچنۍ مېلمستیا نه غواړم ټول خلک چې موږ یې پېژنو راشي او وویني چې ما سره کوژده کوي هر څه خو ښه دي خفه ښکاري کومه خبره شوې اصله خو به اصله ښه ده صحرا مېرمنې تاسې رښتیا ویل هغه ګوتمه باید بیرته ورته په ګوته کړم اصلي سره مې خبرې وکړې هغې مو منله ما بخلی شي الیف د هغو کارونو له امله چې تا سره مې کړي آیا ما بخلی شي داسې مه وایه احمده ته خو نه پوهېده چې داسې به کېږي له الیف نه مې ساتنه ونه شوه کړی په درد یې پوه نه شوم ما یې خبرې وانه اورېدې وګوره اوس خو دې پیدا کړه نه د مړه شوې ژوندۍ ده دا ستا لپاره دوهم چانس دی تر څو د وجدان له عذابه خلاص شي تاسو څوک یې زه چیرته یم دا نو کوم ځای دی آرامه اوسه الیف آرامه اوسه
کوم بل ځای کې نه یې، زموږ په کور کې یې. هیله کوم ماته اجازه راکړئ چې لاړه شم. ما تاسې ته کوم زیان نه دی رسولی. سمه ده. له ما نه لرې شه. خوشې مه کړه چې لاړه شم. ما نه څه غواړئ ووایې څه. الیف زه دې ونه پېژندلم. زه یم احمد ورور دی. زه دې په یاد نه یم؟ نه په یاد مې نه یې، او هو زه کوم ورور نه لرم، هیڅ کله مې نه درلوده. الیف ډېر وخت کېږي چې ته مې لټولې. وګوره اوس زموږ په کور کې یې، اړتیا نشته چې وډاره شي، دلته خوندي یې. الیف څوک ده؟ الیف نه څوک ده؟ زه ادا یم، الیف نه. زه کوم ورور نه لرم، هیله کوم اجازه راکړئ چې لاړه شم. نیسان ډاکټر ته زنګ ووهه. د کوژدې مراسم چیرته ونیسو؟ تاسو کوم ځای لیدلی؟ نه خو موږ هم غواړو چې یو ډېر ښه ځای وي. شکران مېرمنې. باید همداسې وي. ستاسې کور ته نږدې هغه هوټل څنګه دی؟ که غواړئ په سره کې به کوژده وکړو، داسې به په تاسو لږ مصرف راشي. د مصرف په اړه اندېښنه مه کوئ، چېرته چې ښه وي همالته به کوژده وکړو. که تاسو کوم ځای لیدلی وي نو موږ ته یې ووایئ. زمونږ حیثیت ته په کتو سره یو ځای وټاکئ، توپیر نه کوي. بلنلیکونه هم باید چاپ شي. سلیم ته ووایي چې هیرې نه شي. عکاس هم باید یو مسلکي کس وي. همداسې نه ده هارونه؟ ښځې کوژده لا پایل نه ده، د عکاس خبرې کوي. ښه د سرو زرو په اړه څه فکر کوئ؟ اوس ټول خلک همداسې کوي. د یوې ګوتمې په ګوته کولو سره خو کوژده نه کیږي. هر څه چې غواړئ، خو موږ نه پوهېږو چې هغې ته څه واخلو. میرال مېرمنې والله چې هر څه ورته اخلي هغه تاسې پورې اړه لري. شکران. درملو خپله غذا پایل کړه، نن شپه به په آرامه ویده شي. ډېر وخت ورکوه، خو اوس مو چې پیدا کړه خپل نوم یې هم هېر شوی. په ځینو چې سخت حالت راشي بیا داسې خپله حافظه له لاسه ورکوي. نه پوهېږم په دې څه ستونزه راغلې، حالت نه یې هم داسې ښکاري. ښه نو تاسو څه وایئ، موږ باید څه وکړو؟ لومړی د اعصابو ډاکټر ته ښکاره کوي، بیا به هغه تاسې ته مشوره درکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ. شفا دې وي. ژوندی اوسئ. ته پاتې شه ملا صاحب، زه یې دروازې پورې بیایم. مننه. مهرباني. دا کوژده کول خو مو ومنل، خو ښځې زه هېڅ نه پوهېږم چې دومره مصرفونه به څنګه پوره کړو. حیران یم. څه وکړو ښاغلی عثمانه؟ هر څنګه چې کېږي دا کار باید وکړو. اصله ډېره خوشحاله وه، که دا کار ونه کړو بیا به هغه خوارکۍ ډېره خفه شي. زه نه وایم چې نه یې کوو، خو د یوې کوژدې لپاره دومره مصرف ته څه اړتیا ده؟ دا خو یوازې کوژده ده، واده خو نه دی. یوازې د خلکو لپاره دومره اسراف کوو، ګناه به نه لري. تاسې په دې اړه فکر مه کوئ. که اړتیا شوه زه له بانک نه پور. داسې نه کېږي. که پور واخلې بیرته یې درنه نه اخلي، که څنګه باید یې ورکړي، هغه هم په سود سره. ما تر اوسه هېڅکله هم د سود پیسې دې کور ته نه دي راوړې، او په دې خبرو خو ته له ما نه ښه پوهېږي. رښتیا وایي پلاره، فکر مې نه و. په هر حال له بلې لارې نه به دا ستونزه حل کړم.
خیرات دی شکران چاته زنګ وهې مراد ته زنګ وهم د کوژدې لپاره ترې پیسې غواړم داسې نه کېږي ښځې کېږي عثمانه کېږي ولې به نه کېږي د ورور لپاره یې پیسې ورکوي حسنه هم د پور په توګه ترې اخلم عثمانه زویا زیری مې در باندې اصل سالم وبخه اوس هغوی کوژده هم کوي رښتیا اخر هم ورور مې هوښیار شو اوه شکر زویا شکر دی خو مراده اصله غواړي زر کوژده وکړي خو موږ باندې به ډېر لګښت راشي زویا که ته پیسې لرې نو موږ ته یې راکړه هر کله مو چې پیدا کړې تا ته به یې بېرته درکړو ښه سمه ده مورې زه به یې درکړم خدای دې درنه راضي شي زویا مننه کوم باور وکړه ډېره دې خوشحاله کړم خدای پامان مورې سمه ده زویا ځانو په خدای دې سپارم آفرین ښه کار دې وکړه وا دې اورېدل عثمانه کومه بهانه یې ونه کړه تا ویل چې ورته زنګ مه وهه ورور یې دې باید هم ورسره مرسته وکړي کاش چې یوازینۍ ستونزه مو هم دا پیسې وای په خپلو لاسونو مو خپل زوی کاندې ته غورځوو ښځې دا خبره ما ډېر ځوروي اوف اوف څنګه یې تاسې ته مې باید پیسې درلېږلې وای هغه کار لږ نشو ځنډولی ناڅاپه یو کار راته پیدا شو پوهېږم خو له ما سره هېڅ پیسې نشته ښاغلیه زما په حاله ځان پوه کړئ بله بله خدای دې ووهي اوس به د سلیم لپاره خلکو ته زارۍ هم کوم او د خلکو خبرې په ځان منم سلام سلام ته څوک یې ښکلې زه زینب یم خوشحاله شوم چې دلته راغلې زه هم ډېره خوشحاله شوم لورې هله راشه ترور دې مه پتنګوه نه نه پتنګ کړې نه یم خدای دې په خیر لویه کې ډېره ښکلې ده تم ډېره ښکلې رښتیا ډېره مننه کوم زینب زه د خوب وخت را رسېدلی ته لاړه شه ځان تیار که زه هم درځم سبا به وګورو ترور جانې شپه په خیر شپه په خیر ښه مننه ښایم خو ښه به وي چې نوره لاړه شم البته که غواړې لاړه شي موږ خو دې په زوره نشو ساتلی خو لږ تر لږه نش به دلته پاتې شه او هو سبا ډاکټر هم راځي یو ځل به دې معاینه کي نه غواړم تاسې په زحمت کم موږ نه په زحمت کیږو خو که دلته پاتې شي نو موږ به ډېر خوشحاله شو سمه ده خو یوازې یوه شپه سمه ده هر څنګه چې ته غواړې ته وګوره زویه دا خو ښکاره افسایډ دی پلاره کوم ځای افسایډ دی ته یې نه ګورې وګوره په منځ کې یو متر فرق دی ما ته وګوره که ته فوټبالر شې او په لوبسار باندې داسې نیوکه وکړې نو ډېر ژر به درته سور کارت درکړي ښه نو څه به وشي که لوبسار زما ګول ونه مني زه هم بل ګول وهم البته چې وهلی شي زه هم راځم هلته چغې وهم او ټولو خلکو ته وایم چې دا زما زوی دی
په لاسونو دې برکت. پلار مې تاته کوم څه وویل؟ مورې په هغې فشار مه راوړه. هر څه چې وایي حقې دی. اندېښنه مه کوه. یوه ورځ به هغه هم ما وبخي. ښه سمه ده پلاره. دارو دې شه. مننه زویه. زویه اوس هم ناوخته نه ده. که ته نه غواړې نو هېڅکله دا کار نه کوو. د مور او پلار رضایت مهم دی، ډېر مهم دی. خو له هر څه نه مهمه ستا پرېکړه ده. که زړه دې نه وي نو بیا دا واده مه کوه. کله چې دې زړه وویل بیا واده وکړه زویه. یو کس چې واده کوي ځان ته یوه خزانه بلکې یو ژوند ټاکي. زه تا نشم لیدلی چې په خپلو لاسونو دې خپل ژوند په توره تیاره بدل کړي. مه هېروه هر کار چې وکړې زه دې ملاتړ کوم. کارونه زموږ په پلان سره مخ ته ځي. څه دروغ وایم؟ ما فکر نه کاوه چې ته دومره هوښیار یې. څوک چې ما ته په ټیټه سترګه وګوري هرومرو پښیمانه کیږي. ستا خبره سمه وه مراده. سلیم اوس هر کار کوي. د کوژدې لپاره تیاری هم نیولی. خبر شوم خو موږ نو وویلي چې په کوژده کې به دومره مصرف کیږي. دومره مصرف خو باید وکړي. نږدې وخت کې به زما لیبر هم شي. مراده زه غواړم چې ټول خلک وویني چې سلیم نور زما دی. زه هم غواړم چې خلک پوه شي خو دې کار ما ته هیڅ کومه ګټه نه ده رسولې اصلي. ځکه چې سهرا اوس ما ته هیڅ نه ګوري. فکر وکړه دا کار وشو. هسې هم په تا یې زړه بایللی. خو موږ باید لږ څه جرأت نور هم ورته ورکړو. سمه ده لږه بیړه وکړه. زموږ دا معامله دوه اړخیزه ده که نه؟ سمه ده سمه ده بیا خبرې کوو. لږ څه نور هم باید په ځان فشار راولې اصلي. زه خو خپله ټوله هڅه کوم. سهرا مېرمنې ته خو ښایي. ښایم شکر دی. پرون شپه ته ډېر اندېښمنه ښکارېدې. د علي په اړه کومه ستونزه لرې؟ نه تازه هوا ته راوتلی وم. کومه ستونزه نشته ښه یو. اصلي ښایي. نه بریالی کېږم نه کېږي. پښې مې هېڅ احساس نه لري. زه نوره نشم ګرځېدلی. خپله ماته مه منه. وروسته له دې له تا سره یم. دا ستونزه به یو ځای حل کړو. یو ځل بیا هڅه وکړه. سلیمه ګوتې وښورېدې. تاسې ولیدلې؟ په رښتیا هم دا ډېر ښه پرمختګ دی. ودې لیدل؟ ته بریالی کېږې. د پخوا په شان به وګرځې.
ښه ده چې ته راسره یې. ډېره مننه کوم. شکر دی چې تا لرم. ستا شتون ماته ډېر ځواک راکوي سلیمه. ورځ په خیر. مننه پلاره. خیرات د څه لپاره تیاری نیسې؟ د ښوونکي کوژدمې ده هلته ځم. نن شپه ته راسره لوبه نه ګورې؟ کوژده څه کوې پاتې شه لوبه وګوره. پرېږدی لوبه به وګورو. داسې مه وایه پلاره، ښوونکی مې ډېر ښه سړی دی، خو کوژدنی زما هېڅ نه خوښیږي. زه باید هلته لاړ شم او ملګري مې هم هلته راځي. ښه سمه ده. وګوره څنګه مې وتکه. آفرین زویه. ډېر شکر دی. اوس چې دا ورځې مې ولیدلې کوم ړام شم نور ارمان نه لرم. خدای دې وکړي چې ستا د ورور دا کوژده هم په خیر سره تېره شي زویه. واخله څومره چې دې غوښتې وي همغومره دي. خدای دې درنه راضي شي زویه. هیله کوم مورې هېڅ خبره نه ده. چای مې دم کړی دی، هغه به م راوړم چې ګرم یې وڅکې. سمه ده. چیرته یې سړیه چیرته یې؟ والدې موبایل ته ځواب نه ورکوي. له داسې ناروغان نه باید ښه ساتنه وشي ښاغلی سلیمه، او ستاسې له برکته به زر له دې حالت نه ووځي. شکر دی. زه خپله ټوله مرسته ورسره کوم، یوازې غواړم چې هغه ودرېږي او وګرځي. اندېښنه مه کوئ، ستاسې مرسته به هغې ته ځواک ورکړي. څه وشول؟ ډاکټر څه وویل؟ ډاکټر وویل چې د پخوا په اړه هر څه ورته په یاد کړي، د وخت په تېرېدو سره به ښه شي. سمه ده، اندېښنه مه کوه، زه هم خپله ټوله هڅه کوم. ترور جانې دلته پاتې کېږم، داسې نه ده بل چېرته نه ځې. زما په کوټه کې وبوسه. هغه بل ماشوم چې راغی بلې کوټې کې به ووسي. مور یې همدلته پاتې کېږي، د چای نه نه ځي. څه کېږي پاتې دې شي. سمه ده پاتې کېږم. ډېره مننه. کېدای شي وږي اوسئ، زه ځم خواړه تیاروم. نیسان که زه کوژدې ته لاړ نشم نو خفه کېږي خو به نه. غواړم لیف سره واوسم، آرام ځای هغې ته ښه دی. البته چې نه خفه کېږم. او هو د لیف حالت هم ډېر خراب دی. زه به ټولو ته ستا ستونزه ووایم. زمونږ په سالون کې له 150 نه تر 200 کسانو پورې ځایږي. تا خو
خو په خپله سلیم ښوونکي ته وویل چې کوشته وکړي. علي وروره ووایه یوازې لږ څه وخت اړتیا لرو، لږې پیسې خو نه دي. د سلیم هم داسې شیان نه خوښیږي.